وایي داسې نشي چې له هر څه نه پرې تېر شو، داسې نشي چې له هر څه نه پرې تېر شو او د دښمن جال کې ماهیانو په شان ګیر شو او د اسلام په نوم مو کفر ته وباسي، د اسلام په نوم مو کفر ته وباسي، د نفرت په ټال کې کینو بیا ترې هیر شو او د وطن په سر قصه د ځان خبر کا، د وطن په سر قصه د ځان خبر کا، د ملت د ژوند خطره د ځان خبر کا او دا سودا د تاواني مونږ به یې بیلو، دا سودا د تاواني مونږ به یې بیلو او قصه ډیره پیچیده د ځان خبر کا او د وطن لورګانې ټولې په ژړا دي، د وطن لورګانې ټولې په ژړا دي او په هر کور کې مورګانې په سودا دي او له دې وروسته به بیا کوم فرمان چلیږي، له دې وروسته به بیا کوم فرمان چلیږي، یا به ګونګې شي یا ځمکه کې خښېږي او زه اوس دې ته یم حیران چې څه بلا یې، زه اوس دې ته یم حیران چې څه بلا یې، ته قصاب یې که ډاکو او که ملا یې او تا ته څونه مننه زه اوس دې ته یم حیران چې څه بلا یې، ته قصاب یې که ډاکو او که ملا یې، تا ته څونه احترام چې ما درکړی، تا ته څونه احترام چې ما درکړی، ته خبر نه یې خو خدای هغه لیدلی او لږ راوځه د ملت په حال خبر شه، لږ راوځه د ملت په حال خبر شه، خلک ځان وژني له کوره را بهر شه او ستا فرمان د ورځې 10 زره بدلیږي، ستا فرمان د ورځې 10 زره بدلیږي، څوک له یخ مري څوک بحر کې غرق کیږي او دې قرآن ته زما 100 زره سلام دی، دې قرآن ته زما 100 زره سلام دی، په حدیثو مې پوښلی خپل ایمان دی او نړۍ ټوله ستا له کړنو نه یېرېږي، ستا اسلام خلکو ته نوی معلومیږي او دا اسلام تا ټیکه کړی تا قربان شم، دا اسلام تا ټیکه کړی تا قربان شم، که له کوره دې راوړی تا نظار شم او داسې مکه چې الله ناراضه کیږي، دا اسلام به تا د لاسه بدنامیږي او شیخ به تل دا ستا د کړنو طرفدار شم، شیخ به تل دا ستا د کړنو طرفدار شم، له ملت سره به یو ځای تا په کار شم او که د خپل کړمه په خپله به جوړیږي، که نی ملک به تا د لاسه تباه کیږي، که نی ملک به ستا د لاسه تباه کیږي. مننه د تړلو خیر